هغه کس زمونږ نه دی د الله نبی ته براءت کوي ګوره هغه کس زمونږ نه دی چې زمونږ په کشرانو رحم نه کوي او زمونږ د مشرانو عزت نه کوي د سپینګیرو احترام نه کوي د الله نبی د دې کس نه براءت کړی دی چې دا زمانه نه دی زما ملګری نه دی دې څنګه ماته نسبت کوي خپل زمونږ نبی خو په کشرانو دومره رحم کړی د الله نبی دا زمانه نه دی یو کال ما په دې باجوړ کې خطبه وه او په هغه وخت کې په هغه علاقه کې زمونږ سره رشته دار مو هغه هم پکې موجود په خطبه کې نو ما په خطبه کې هغه حدیث ویلو مشهور تاسو اورېدلی دی چې الله نبی فرمایي صنفان من امتي لم ارهما زما د امت دوه ډلې دي ما لا نه دي لیدلي خدا به دواړه جهنمیني والعیاذ بالله دا به دواړه جهنمینو ډلې ما لا لیدلي دي نو یو سړی ذکر کړی یو ښځې بې پردې ښځې ذکر کړی بې حیا ښځې چې لباسونه غلطه چي او یو سړی ذکر کړه رجال معهم سیات كاذناب البقر يضربون بها الناس هغه سړی دا به ډېر بدترین زما په امت کې او جهنم ته به الله بوزي چې په لاسو کې به د غواګانو د لکو په شان ته صوباړي نیولي او خلک به پې وهي او وال او ټکول به کوي ظلم باندې به خلک وهي الله به دا ظالم جهنم ته بوزي جنت ته به نه بوزي نو په دې کې ما لږه تشریح وکړه په دې حدیث کې چې ګوره زما محترم ورونو په دې کې ګوره که پولیس والا دا ظلم کوي ګوره دام پکې داخل دی د دې ګوره توبه وباسي په چا ظلم نه کوي چې یو غریب ګوري غرب که په دې کې زمونږ د سکول یو استاد دی محترم هغه پکې ملوث ادم دینه توبه وباسي چې شاګردانو باندې سر خپل ګوري غرب پر باندې کله په سر مات کړی کله په لاس مات کړی کله دا واقعیت راځي لګیږي په نت کې تاسو ګورئ کله مړ کی او کله عمرې معذور کی او که په دې کې څوک د مدرسې قاری دی او دا کار کوي هم په دې کې داخل دی په دې حدیث کې چې بس صوباړه راخسته په لاس کې او بس لګي دی غرب لګي دی خلک وਹੀ نو د ادب وال خوشتا هغه په حدیثو کې چې کوم راغلي دي هغه د مسواک په اندازه د مسواک نه لګ لوی چوکا دومره وړه چوکا او په هغه صرف د دوه درې گزاره د ادب ورکا د ادب وال جدا دا خو ته سوال کې لکه دښمنی چي کې دا جدا دا خو ظلم دی دا ادب په والو څوک هم نه خپکیږي ادب وال خو پلارم زوی لور کوي مشرورم کشرور باندې گزار کوي دا ادب وال جدا دی دا ظلم دی زما محترم ورونو دین ځان ساتل پکار دي